دې ته وایي نېشنل آرمي میوزېم او دا د مخې ته دا ښکلی ټینک ولاړ دی او دا زه ورننوځم په دې کې ستاسو ته بیا ډېر څه دغه خیر نېشنل آرمي میوزېم ډېر ښکلی دی چې دا ډیکوریشن دی دغه دی برټش آرمي سرموریل یونیفارمز او دا یې ښوولي دي او سیمې دی او بیا دغه دی په دې کې بیا هر چا تقریبا دغه په دې کې زنګ د انډین په دغه سیکانه پکې دغه ښکاري دغه هم پکې ښکاري هر قسم په دې کې چې کوم دی نو یو هغه دی دا وایي دا دی چېرې دغه ونیسي دا داسې دي څه ټوپی بوپی دا دی دا چې ډېر داسې دغه دي په دې کې نشم دا کولی خو دا دی چې You stand it, you hold it. Right, I want to see left face. You're going to turn to the left, swiveling on the ball of your right foot and the heel of your left. Thank you, dear. Side by side. دا دغه دی نه داسې مزدار دغه جوړ شو ډېر ښکلی مله نه ډېره مزه راکړه دلته زیات بوډاګانې دغه دی چې دوی ته والی کېږي په پریډ کې دا هغه دغه دی دغلته یو ډېره مزدار اوږده پیسې لیکل ټوپکې دي او دا چې د لاندې نه تاسو ته ښیم دا چې کوم دی نو دا بسکټ دا یوزډ 1727 کې دا استعمال شوی دی بیا چې کوم دی نو دا دی دا مارټیني هنري ریفل دا یوزډ 1875 دا او بیا ورپسې په دریم نمبر چې دی نو دا په یوزډ 1913 او دا په 1940 کې دا پروته دی نو دغه دی ما چې فوجیان چې کوم دی دا کې چې کوم په آرمي کې دا میډیکل کور خبره کوي آی ایم ناٹ ا بیډ شاٹ بټ اونلی اټ ا ټارګیټ او دا وایي چې دا کوم څه د دې پر نه کوم چې دا کوم ما پس وتعال هم لو شي یا په دغه شي بیا په زو په دې کې دا کوم بیا دا کوم چې دا آرمي میډیکل سره تعلق دی هغه دا خبره کوي او دا ان لایټ ماشين ګن دا لاندې چې دی او دا پورته چې دی نو سر اس 80 ریپل با دا په 1954 کې دا لاندې دا بل چې کوم دی په 1990 کې بیا چې کوم دی نو دا کړی دا بیسیک ټریننګ دا خشیر دا په بیرکس ته وایي او لکه په دې کې دا پوجل چې کوم موشي هغه اوس دغه یو دغه ژوند چې کوم دی هغه کوي چې په کمباین نه چې په دغه نه په چونو کې چې اوسي نه غره دوه دغه دا ویډیو په دغه باندې او دا ښایي Of the atmosphere and the smell of the powder of blood. The scene inside the battery where we were was beyond the power of man to imagine or describe. We had to fight to save our lives. War is a great leveler. It shows the man as he really is. British Commanders-in-Chief mission to the Sweet Western Group of Forces. The Soviet Union چې کومه جنډه ده هغه ده او کنه د سیاست دغه کېږي لکه په سیکنډ ورلډ وار کې چې کوم دی نو دغه لکه سویت یونین او د مغربي ملکونو امریکا او د مغربي د ملګري وو د جرمني خلاف اوس هغه الټا ده چې کوم د برټش سایډ کمانډو هغه چې کوم د استعمال او برلن کې دغه سره په هغې کې چې کوم دی نه کې دلته ډېر څه چې اوږد یو دغه لیکلی دی او پوره زه نه شم ویلی خو داسې ده دغه سره ډېر ټایم به لګي په دې دا دغه کوي چې بیا څنګه جرمني په دوه کې تقسیم شو نو دا چې کوم دی نو بیا خبره چې دغه وشو بیا په 1949 as a result of the Berlin air left it was decided that manpower in the British Army of the Rhine would be between 53-55. It was this force that would actively confront the rising Swiss threat, starting them down across the border of their zone. War could work, Cold War would set the tone for soldiers' lives in Germany for the next 40 years.
او بیا چې کوم دغه دوستي بیا په دشمنۍ کې بدله شوه چې کوم چې دا بیا د تباکونه وسله چې دې زمانې ده هغه د لاندې یو څو دا بل شانتې اوس خو خبره ډېره دغه شوه خو دا چې کوم دغه دی is the only option یعنې تا ته ضرورت څنګه دی په دغه په وار کې چې کوم دی سیکنډ ورلډ وار کې څه حالت و بیا د هغې نه پس دغه شو بیا د هر څه د دنیا سره بدلېږي را بدلېږي سیاست او د هغې تقاضې بدلېږي دغه خبره کوي چې change is the only option end of an era in October 2010 the conservative liberal democrats coalition government published its plans for reforms securing Britain in an age of possibility strategic defense crash دا خبره کوي چې د بیا د جرمني سره څنګه دغه شو د جرمني دغه نقش جنډه ده یونین جیک دوستي او نه دښمني دغه دی دا هغه تصویرونه چې کوم څنګه د انډین خلکو په دوسر نوکرۍ کولې دغه به په دې کې شامل وو زموږ د وزیر ډریل ماسټر صاحب دغه په دې کې شامل وو دې مخې دا ملکی دا ربوست چې دا راځي د لاندې پوښي دا خاص کر انوویشن نو دغه استا ټیکنالوژي زمانه ته د دې دغه چې دا څنګه کېږي دا استعمال او یا ماین څنګه کوي دا دې سیده راکړه چې ملکانو کې د جنگ کې دا کنه هغه دغه راځي شو مکان دې اخیری حد دی او دا خیم بس د تاسو د عراق نه خبره کوي هغه په دې کې څنګه الناس میزایل دی دغه د دای دا کړی دا استعمال شوی پاتې یو ټوپک دا پکې نه دا پکې دا لیټس چې کومې دغه دي که نه په همین زمانه هغه دا چې په وزن کې کمې او په دغه کې زیات افیکټ چې دغه دا انټیک ریفل دا دغه برټش دی او دا هغه چې کوم دی نو دا جرمن دی او دا دغه دی دا او دغه ته بیا چې کوم دی نو دا انټیک ماینز انټیک بم of دا څه دغه دی دغه ټوپکې موپکې او دا یې ښوولي دي دا پوځي دغه دی دا چې کوم دغه دی دا وایي دا تمانچې چې په 1915 کې به دا استعمال شوی و دغه شو دا تمانچه دغه تمانچې دا تمانچه دا وایي دا ټول د شي ښوولي ډېر زیات دی چې دغه د لایټینګ مزدار نه دی نشم کولی او دا په دغه زمانه کې دا د زړې زمانې دغه چې په اول زمانه کې دا کم داسې توپ استعمال شوی دی دا هغه د دغه ماټر او یو څه بل څه زړې زمانې دغه دا په هغه زمانه کې دا هغه دغه ښوولي دي د پوره یو دغه دی خو دا سره ټوپکې موپکې ښوولي دي او دا څه د هغه زمانې د اس ځینو چې په اس باندې ودوتله او د هغې زین او د هغې دا ښوولی دی پوه شوې او دا تورې دا د هغې زمانې خبرې وي پوه شوې دا هم زین دی دا تورې دي د هغې زمانې او د په هغه زمانه کې بیره دا بیا لکه دا بیا څونه زمانه مخکې تللی ده او دا پکې پوځي بیګل هم دی او دغه هم دی دا چې کوم دی نو نیپولین بوناپارټ په تاریخ کې چې چا څوک کتلي ده د هغې مجسمه یې جوړه کړې ده او دا دغه کوي او دا هغه لیکي چې نیپولین واز charismatic, ruthless, implacable and seemingly capable of endless toil. He inspired almost religious mania in his troops
or he could read a battlefield in the soldier and it instantly and plot the movements of vast columns of men as easily as the piece on a game board. دا تاریخ دا اشاره دا د ډیوک اف ولنټن دا بیا د خپل دغه کړی چې په تاریخ کې چا څو دا کړي که نه خو دا اوس نه څه دغه پاتې کېږي خو دغه پوجي ډرم دی چې دلته کې ایښودی دی. Attention! You need to learn these 3 drumming commands. The soldiers depend on you to clear battle orders. First, the advance. دا ښه چې له اولنې سبق څه Now دی. you try it. Well done. Your instructions were clear and the soldiers successfully advanced to break the enemy ما ته line. well done ویل. Now try to beat the fire. Now you try it. Okay. دا مې ډرم وکړو پوجي ډرم. But you need more practice. It should sound more like this. دا دغه دی هغه ما ته بیا ناري وایي چې راشه مور پریکټس وکړه خو بس دی ډېر مزدار او دا دغه زمانې توپ یې او دا دغه دا لکه دا د شي دغه تمانچې وې چې له اوله دا راوتې وې ټوپکونو شانتې دغه دا وایي نه پوهه کوي ښځه دا زه دا آرمي میوزیم دی چې زه پکې ولاړ یم او زه به تاسو ته ورسوم. زه په آرمي میوزیم کې ولاړ یم او نن چې کوم دی نو 25 مئی ده پوه شوې او دلته قصه کوم دی ډېر ارام دی دغه دی او دلته په آرمي میوزیم کې راغلی یم ما چې تاسو ته وښیم نو دا به تاسو ته کوم ما تاسو ته خو ډېر څه دغه دی به زه ویډیو به تاسو ته ښیم او به تاسو ته بیا دغه کومه ما ورځ مصروفه تېره کړه الحمدلله.